د افغانانو په ملاتړ د محسن داور تازه خبرې. هغه وایي افغانستان د پاکستان او طالبانو لخوا اشغال شوی. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان په پارلمان کې د پښتنو ملتپالو مخکښ استازي او د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داور د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان ته لیک استولی دی. په دې لیک کې نوموړي له طالبانو سره د دوحې د تړون په یو اړخیزه توګه ترسره کېدو او پکې د افغانستان د هغه مهال د جمهوري نظام او خلکو نه موجودیت تر پوښتنې لاندې راوستی. ښاغلي داور د یاد شوي تړون په وړاندې د ملګرو ملتونو بې تفاوتي هم نقد کړې ده. نوموړي افغانستان د طالبانو بهرنیو ملاتړو له لوري اشغال شوی یاد کړی. محسن داور په دې لیک کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د سیاسي، اجتماعي او اقتصادي ناورین یادونه کړې او ویلي چې د دغې ډلې په خاص ډول ښځې اسف کړي او ټول حقونه ترې تړلي دي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر په دې لیک کې د طالبانو پر وړاندې د افغانو ښځو مقاومت ستایلی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د دغو ښځو د حق غوښتنې د مبارزو ملاتړ وکړي. په دې لیک کې د طالبانو د هغو هدفي وژنو یادونه هم شوې ده چې طالبان یې د ټولنې د روښانه برخې د مخکښانو خلاف ترسره کوي او تر اوسه یې ګڼې پیښې په دې برخه کې کړي دي. داور دا غوښتنه هم کړې ده چې د افغانستان ګاونډیان دې د افغانانو په وړاندې د خپلو پولو پرانیستې ته مجبوره کړل شي څو له خطر سره مخامخ کسان او ناورین ځپلي له هیواده وتلی وشي. طالبانو د ښاغلي داور دغه لیک ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.